السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو څه وخت مو نشرات نه ولو، یو څه ستونزې ولې، نو بیا هم د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. یو نوی پروجیکټ دا چې ډېر خوندور ده، د هر ډول معلومات دغه پروجیکټ ده. نو راځو پروجیکټ خلاصوو. نو ملګرو مخکې څخه چې پروجیکټ خلاص کړو، پرې خبرې وکړو. لومړی کاریال رانه و. خیر ملګرو، دا د کاریال خلاصېږي. نو ملګرو دغه کاریال ما د هر ډول معلومات اپلیکیشن به زما په ټول لیدلی دغه ده چې نصیر نیکمل په نوم یې ورو جوړ کړی ده. ډېر خوندور معلومات پکې راخیستي دي. نو تاسو هم کولی شئ چې داسې یو اپلیکیشن جوړ کړئ، خپل معلومات ور اضافه کړئ. نو ما ټول اپلیکیشن د کاریال په دغو ډیزاین سره جوړ کړی ده، لکه څنګه چې دغه جوړ کړی ده. نو راځو. نو په سکیچ ویر کې که ووایم فی الحال دا رقم اپلیکیشن جوړولو ډېر ستونزمن دي، ځکه چې دلته تاسو که ورته وګورئ، اوس مطلب په سکیچ ویر کې به خامخا ته د دغه لپاره هم که زده دي نه یې ځان ته صفحه ورکوې، د دغه لپاره هم ځان ته، دغه لپاره هم، دغه لپاره هم، چې دا بیا بیخي زیات کاریال غټېږي، یعنې ستونزمن کېږي دا لپاره هم چې ورننوځي، نو هلته په سختۍ سره کار کوي. نو ما ورته د هر یوه لپاره دا نه چې هر یوه لپاره مې ځان ته صفحې جوړې کړې، بلکې د دغه لپاره هم ځان یوه صفحه، د دغه لپاره هم، د دغه لپاره هم، د دغه لپاره هم، یعنې معلومات زیاته واخله خو صفحه یوه. نو راځو درته ښیي. یا لومړی زموږ کاریال ته نو موږ بس فی الحال یوازې دغه دوه ته کار سپارلی، چې یو دغه ده او بل هم دغه ده، بله صفحه ده، او دغه هم سرچ ده، چې هم په دغه متن کې سرچ کوي او هم چې کله په دغه کې کومه لیکنه وي هغه هم پکې سرچ کولی شئ، په دواړو لیکنو کې. او دا مثال معلومات دي. دلته ایمیل راته لیږی شئ، مثال دلته د ځان په اړه چې غواړئ ورته ولیکئ، او دغه هم مثال دلته د اړیکې خپل فیسبوک پاڼې هغه ورکړئ، دلته خپل ایمیل ور داخل کړئ، دلته مثال خپل عکس خپل هر څه ور داخلوئ. نو راځو لومړی دلته تاسو سر در خلاصوو. دغه مین صفحه ده او دغه هم هوم صفحه ده. هوم صفحه کې موږ یوازې لیست ته کار سپارلی دی او یوازې دغه بټن ته. نو راځو لومړی لیست خلاصوو. لیست کې به تاسو یو کسټم دلته موږ ورته جوړ کړی ده دغه. نو لیست سره موږ له هغه سره وصل کړی دی. دلته راځو. دلته موږ یوازې شپږ چې جوړ کړي دي بټنه جوړ کړي دي، یعنې شپږ برخې جوړې کړي دي. دغو کې دوه ته کار سپارلی ده او نور دغه پاته دي. نو څنګه کولی شو دغې ته کار وسپارئ؟ نو دغه ته دا را کاپي کړئ، دغه په شان دغه ته هم داسې کار وسپارئ. فرق چې شته کې فرق به دا وي کې اوس مثال چې تاسو بلې سوه، اوس دا موږ له دغه کله چې موږ په دغه بټن کلیک وکړو، دغه هغه باندې برخه باندې کلیک وکړو، موږ لیست صفحې ته یاستئ. خو لیست صفحې ته موږ یوه کلي هم غواړئ چې هلته بیا له هغې سره وصل شي. د کلي دغه د خان په نوم سره، خو دلته بیا ویلیو چې هغه باید بدله وي. اوس ویلیو مطلب دلته ما ټوکې ور لیکلي دي او دلته هم چې غزل، دغه باید تاسو په دغه کې ورته بدله کړئ. دغه ویلیو باید یوازې ورته بدله کړئ، کلي باید هغه وي. مثال دلته افغانستان ته دغه افغانستان ویلیو ورکړئ، او مثال دغه کمیستون د څه چې دغه ته مثال د کمیستون کې ویلیو ورکړئ، هره ویلیو چې ورکوئ. نو دغلته یوازې دا کار د وصلي صفحې ته راځو چې دلته څنګه ورسره وصلېږو. دلته موږ ټولې لیکنې یوازې په لیست صفحه کې راخلو، هغلته یوازې ورسره کنیکټ کېږو. ګورئ موږ چې کله هلته کلیک وکړو، نو دلته به موږ ته چې ښکاره شي دا موږ په ډاټا ساتي. دلته به خان کلي وي او غزل چې شی به وي، یعنې هغه شعرونه دغه به وي، او ټوکې دغه ده. دغه ځان ته دغه ده چې کله موږ خان کلي به وي چې ټوکې دغه وکړي، نو دغه لیست به ښکاره شي موږ ته، دغه لیکنې او دغه لیکنې. نو په دې سره مثلا در خلاصوم. لومړی دلته راځو. ګورئ ملګرو، موږ یو بل کار هم کړی ده چې په دغه هر ډول معلوماتو کې یوه شېبه په دې برخه کې خو نشته، په دغه کې به انشاءالله یې دې کې مې فکر نه کوم. خیر زه راځم یارې دلته دغه
اوس مثال په دغه ځای کې عکس نشته، دلته عکس شته. نو دا چې په سکیچ ویر کې راځي دا ډېر سخت راځي. د دې لپاره ما یو ډېره اسانه طریقه درته راکړې ده. په آرټ برخه کې د مور بلاک مې جوړ کړی ده. دلته یو دانه د ټایټل لپاره څه شي ده سټرینګ ده، دغه سټرینګ، او یا هم د ټکسټ لپاره سټرینګ، او یا هم د ایمیج لپاره سټرینګ. د ایمیج لپاره سټرینګ څنګه کارول کېږي؟ هغه داسې طریقه ده، دلته موږ لیکنې اضافه کړي دي. لیکنې مطلب دا شعرونه مې اضافه کړي دي. نو هغه لپاره څه شي دي؟ موږ له اسیټ برخې څخه به عکسونه راخلو. اوس مطلب د هرې لیکنې مطابق به تاسو عکس راخلئ. اوس دا لیکنه ده، دلته به تاسو راسئ، لیکنې سره کوم عکس نښلوئ، دغه د دا ځای باندې به کلیک وکړئ. مثال دا خو کوډ نه، مطلب فایل د کومې برخې؟ انډروید، دغه نه وروسته له اسیټ برخې څخه دا د فایل نوم ده 57 نمبر 1 او چې ده جی پی جي، مطلب چې شي ده عکس ده. نو دغه نوم به تاسو دلته پکې ورته ولیکئ. په دغه باره کې مطلب 57 دویم ده دغسې. او که چیرې غواړئ چې بیخي عکس ورته ونه کاروئ، ما یو سپین عکس راخیستی ده، نو تاسو به د هغه په ځای دلته وایټ ورته ولیکئ، یعنې سپین، هېڅ دې هم نه وي. نو په دویمه برخه کې که چیرې تاسو غواړئ مثال چې نور برخې هم اضافه کړئ دلته، اوس مطلب ما ته دلته 2 برخې اضافه کړي دي. چې کله زه به دغه کلیک وکړم په څه شي باندې؟ په شعرونو باندې، ما ته دا د شعرونو برخه را خلاصوي. او چې کله زه به دغه کلیک وکړم په څه شي باندې؟ په دغه بله برخه شعرونو باندې ما ته دغه لیکنې راښکاروي چې هغه لیکنې دغه دي. د هغې لپاره به تاسو دلته ما یوه کلي کارولې ده چې دغه د مطلب د ټوکي په وخت کې د دغه ښکاره شي، دغه لیست ښکاره شي، او دغه لیکنې لیست باید دغه وي ورسره، او دلته د غزل په وخت کې دغه لیکنې ښکاره شي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې نور لیکنې اضافه کړئ، نو راباسئ دلته، دا به دلته سیو کړئ، دلته چې نوم سره ورکړئ سیو یې کړئ. بیرته چې مثال نور اضافه کوئ، نو راسئ بیرته دغه ځای باندې امپورټ فروم هغه باندې کلیک وکړئ، دغه هلته اضافه کړئ، یوازې نوم ورته بدل کړئ. دا مطلب ما نوم ورته بدل کړو، چې کله مې نوم ورته بدل کړو غواړم نور لیکنې اضافه کړم، دا هغه باندې به کلیک وکړئ، دغه ده دلته به راسئ مور بلاک، او دغه د هغه فایل کوم مور بلاک چې تاسو اوس نو اضافه کړو هغه به راواخلئ. دغه د مثال سرچ په کلیک په دغه ځای کې به ورته ولیکئ، مثال هغه د عکس هاړوند دغه به راواخلئ. عکسونه باید تاسو په دغه ځای کې راواخلئ ملګرو، دغه ده د اسیټ برخه کې، په دغه برخه کې به یې راواخلئ. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې په دې دغه باندې مو سر خلاص شوی، یو ډېر خوندور پروجیکټ ده. نو خدای تعالی دې وکړي چې سر هم په خلاص شي. په دغه برخه کې مثال تاسو یوازې خپلې لیکنې ورته اضافه کړئ، او په دغه باره کې هم خپلې لیکنې، او که چیرې غواړئ چې نورې پسې اضافه کړئ، نو طریقه مې درته وښوده چې دغه مثال سیو کړئ، او بیا بل دغه ځای کې مور بلاک جوړ کړئ. نو دغه هغه چې ده چې ده کوم بلاک چې تاسو مور بلاک هغه کړی و آرټ په نوم سره، په هغو کې بیا لیکنې پسې اضافه کړئ. او دلته مثال د دغه سره باید دا خامخا ولیکئ. مثال دلته ما عکس راخیستلو، فایل انډروید اسیټ، دغه بیا د هغه نوم ده، دا باید خامخا ورسره ولیکئ، دا فایل انډروید. او دغه که چیرې مثال نور لیکنې اضافه کوئ، نو دلته موږ په لیست برخه کې ورسره نښلولي دي، دغه د وینې د ایمیج کلیم دلته نښلولې ده، بیا دلته او دغه هم مثال د ویو صفحه ده، د کتلو صفحه، نور هېڅ کار هم دلته نه سپارل شوی. دلته یوازې دا کلیانې دي چې هغه مو دغه سره کنیکټ کړي دي، نور هېڅ کار هم نه درته سپارل شوی. او دغه هم مثال دغه ده د دغه برخه د ایمیل برخه، دې کې هم کوم کار نه ده ملګرو. ټول کار په لیست برخه کې ده. که چېرې تاسو غواړئ چې مثال نور لیکنې بله صفحه کې اضافه کړئ، نو دغې صفحې په شان بله صفحه جوړه کړئ، دغسې لیکنې ورته اضافه کړئ. خدای تعالی دې وکړي چې په ویډیو مو سر خلاص شوی، یو څه ګنګس ویډیو ده ځکه چې پویول ډېر ناشوني دي، خو بیا هم خدای تعالی دې وکړي چې تاسو سر په خلاص شوی. تاسو باید چې هر لیکنې ځان ته یو بله مثال یو بله مجموعه جوړوئ، یو بله برخه جوړوئ، نو د هغې لپاره به تاسو څه شي کوئ، یو به دغه آرټ دلته سیو کړئ په دغه ځای کې. کله مو چې سیو کړلو هغه نه وروسته به مثال آرټ مو سیو کړلو، دا مثال ما یې دا راواخیستلو، دغه سیو مې کړو، دلته مثال راخلم امپورټ کوم یې دغه ده، دلته به یوازې نوم ور بدل کړئ، دغه دا چې کله ور بدل کړلو دغه ده. نو دغه د دې کې ټول شیان دغه دي، نور به کار نه لري. نو راباسئ په دغه سرې هغه به کلیک وکړئ، دلته یو نوم ورکړئ، داسې مثال یو نوم بلا ورکړئ. نو په دغه کې به دغه نوی مور بلاک چې موږ اضافه کړی و، دغه دا د کیکي په نوم سره
دغې ځای کې باید لیکنې ورته ولیکئ. نو چې کله تاسو غواړئ چې دغه لیکنې دې ښکاره شي نو راباسئ دلته، دا مثال داسې کاپي کړئ دغسې. کله مې چې کاپي کړو دلته یې پسې کښېږدئ دغلته. کله مې چې کېښودو نو دغو ځای کې مثال دغه راواخلئ، دغه یوه شېبه ملګرو، دا مثال راواخلئ دلته یې کښېږدئ دغسې، دا دلته کښېږدئ دغه لرې کې مثال. او له هغه نه وروسته نور هېڅ کار هم نشته، یوازې به دلته دغه ویډیو چې کومه په هغې صفحه کې تاسو ورته لګوئ په دغه هوم صفحه کې دغلته. اوس مثال دغې برخې ته هم زه کار سپارم نو داسې به وکړئ، دا به کافي کړئ دغسې. کله چې کافي کړو دلته به کښېږدئ، یوازې به دغې ویډیو ته تغیر ورکړئ. اوس ویډیو زه مثال ورکوم دلته چې افغان په نوم سره دا ویډیو ده، نو راباسئ په دغه برخه کې به هم افغان ورکړئ، په دغه ځای کې دا ټوکې په جای باندې به چې ورکړئ افغان دغسې. نو دا اضافه شولو. او په دې شرط ځکه چې په دې هغه کې باید تاسو لیکنې اضافه کړئ دغلته. دلته باید له دغه مور بلاک څخه تاسو باید لیکنې اضافه کړئ. شرط چې دغلته مثال ټایټل دلته هم لیکنه او دغلته هم ایمیج دغه ورته ولیکئ. ایمیج به څنګه ورته ولیکئ؟ داسې مثال فایل دا درې دغه به ورکړئ، انډرویډ بیا دغه اسیټ د هغه نه وروسته مثال درته دا ورکړئ او ورته ولیکئ مثال چې تاسو د عکس هر څه نوم یې مثال د ما د عکس نوم ملا ده، نو دا ورکړئ بیا دا ټکی بیا داسې پسې ورسره ولیکئ جی پی چې دغه ده. نو داسې اصولو دا ټول کار ده. نو داسې مثالات نور یې پسې ورسره ولیکئ نور یې. نو پروجیکټ زه لینک په ویډیو کې درته اچوم. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امانه خدای تعالی دې وکړي چې په ویډیو مو سر خلاص شوی وي. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو دې په ویډیو باندې څنګه شي سر خلاص شوی. نور هېڅ کار هم نه دی که یوازې دا 2 صفحو ته کار سپارلی. نو دغسې پوره اپلیکیشن تاسې هم جوړولی سئ لکه دغه خو دې ورور یو څه زیات معلومات کې رااخیستي دي. نو په دې خاطر سره ما نه غوښتلو چې پروجیکټ تاسو ته سخته کم داسې او هغه مې درته جوړ کړلو. خدای تعالی دې وکړي چې سر مو په خلاص وي. نو تر نورو ویډیوګانو کې که چېرې بیا ستونزه درلودله نو ما ته په واټساپ کې او ټلګرام کې میسیج کولی سئ. نو زه به هغه د واټساپ نمبر او ټلګرام آی ډي په هغه کې درته واچوم ډسکرپشن کې. که چېرې ستونزه درلودله نو خامخا ما ته میسیج وکړئ چې زه پروجیکټ کې دا ستونزه لرم نو زه یې درته حلوم. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان. چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ ملګرو. خدای په امان. ښه وخت.